ملګری د ګلپاڼې په اړه داسې وایي: اخ د ګلپاڼې د کوس ارمان مې پوره شو. وایي دوبۍ کې کنسرټ و. ګلپاڼې ته مې د نږدې ورتلو هڅه وکړه خو نه یې ورپرېښودم. اخر مې یو ملګری پسې را پیدا کړ. کله چې شپه شوه نو ورته ومې ویل چې باید ګلپاڼه نن شپه موږ سره وي. خو هغه ملګري ورسره لیدلي وو. وایي ګلپاڼه $500 اخلي. ورته ومې ویل هېڅ خبره نه ده، فقط ګلپاڼه باید ټوله شپه موږ سره وي. ملګري وویل ګلپاڼه د شپې په کیسه کې نه ده، ټوله شپه به تا سره ویښه تېروي، خو فقط لومړي سر کې به ورته $500 ورکوې. خبره مې په دغه باندې خلاصه کړه چې $2500 به اوس او $2500 به سهار ورکوو. اخر مې ورسره ومنله. کله چې شپه شوه په کوټه کې ناست یم، په همدې مې سوچ کوه چې ګلپاڼه به راشي. خو هغه وه چې ملګري مې ګلپاڼه په دړه را دننه کړه. نرۍ شونډې یې وپړکېدې. داسې مې وانګېرله چې ګواکې خوب وینم. ګلپاڼه او زه. په درېغه مې ورباندې غېږ بدله کړه. شونډې مې ترې واخیستې خو داسې اوبه شولم. کله مې چې ملګری رخصت کړلو ګلپاڼې ته مې وویل څه خبره ده؟ ویل هېڅ مشکل نشته، ټوله شپه ستا په واک کې یم. لومړی مې په ګلپاڼه باندې خط وباسه. نری بنېل پکې پاتې شو. داسې بنېل و چې تیونه یې پکې لیدل کېدل. وروسته مې غلی ورباندې پرتوګ وویسته. لاس مې راواخیست او په خپل غېږ کې مې کېښوده. ګلپاڼې کې چې څنګه زما غېږ ته لاس واړوه نو غېږ مې اوچت ودرېده. اخر مې په ګلپاڼه باندې پرتوګ وویسته او خپل پرتوګ خط مې هم وویسته. په ګلپاڼه باندې مې شروع وکړه. لومړی ځل دومره ژر خلاص شوم چې هېڅ معلومات راته ونه شول. دوهم ځل کله چې ګلپاڼه ته مې دوا استعمال کړه نو په ګلپاڼه باندې مې ښه زړه یخ کړ. داسې چیغې مې ترې وایستې، پښې به مې کله پورته کړې او کله به مې ازادې کړې. اخر مو ګلپاڼې ته وویل چې باید اوس خپله راپورته شي او خپله راباندې پاس ملا ووهې. هغه هم ګلپاڼې وکړل. دومره په زوره یې ملا وهله چې ان داسې به دې ویلي وای چې په سټېج باندې ولاړه ده سندرې وایي. د ګلپاڼې دغه ارمان مې تر سهاره همدغسې و. په سهار کې چې کله لږ خوب یووړم راویښ شولم نو ګلپاڼه هم ویده وه. په خوب باندې مې همدغسې بیا ورباندې ومنډلو. د ګلپاڼې کوس په خوب کې هم ډېر خوند کولو. ګرانو ملګرو دا ویډیو در سره شیر کړئ.